خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زموږ په منځ کې نشته دی او سبا د ګیلمن وزیر شهادت او د منظور پښتون لوی رازونه چې افشا یې کړل. ګیلمن وزیر څنګه ووژل شو او د وژنې پټ رازونه د منظور پښتون د خولې څخه اورو چې منظور پښتین د په اړه پټ رازونه افشا کړي او داسې یو راز یې افشا کړی چې په اورېدو یې حتما حیرانېږئ. دغه ځای د سر لګېدلی و، د عثمان لالا هم د سر بالکل دغه ځای لګېدلی و، عارف هم. که د دې راز اورېدلو توان لرئ حتما تر اخره ویډیو پورې راسره اوسئ. ګیلمن وزیر په اصل کې پاکستانی و، خو لیونی مینه یې د افغانستان او د افغانستان خلکو سره درلودله چې دا مینه بالاخره باعث شوه چې په پاکستان کې د پاکستانیانو لخوا په بې رحمۍ سره د سړک پر غاړې ووژل شي. منظور پښتون اخر هم د ټولو رازونو څخه پرده جګ کړه او ویې ویل چې یوه خاصه ډله ده چې غواړي زما کسان یو له منځه یوسي او په ټولو د شا د خوانه پر سر برید کوي چې څو نمونې په خپل ویډیو کې ذکر کړلې او ویل چې دا مرګ عادي نه دی او بلکې یو خاص حکومت یا ډله غواړي چې زما یو نفر له منځه یوسي. هم په ارمان دوړي هم دغسې وار شوی و، بالکل دغه ځای د سر لګېدلی و، د عثمان لالا هم د سر بالکل دغه ځای لګېدلی و، عارف هم بالکل د سر دغه ځای لګېدلی و. نو دا څنګه خبره ده چې دومره ارګنایز طریقه سره دا روان دي؟ نو دغې خو اوس موږ توجه چې کومه ده عامو د ګیلمن په علاج باندې ده